سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ د ځنګله په منځ کې د یوې غونډۍ پر سر باندې یو کور وینو. پکښې کې یو سړی چې ویلیم نومیږي هلته یوازې اوسیږي. د خپلې څېړنې لپاره ویلیم څو میاشتې په دې یوازیتوب او لیرې ځنګله کې ژوند کوي. خو یوه ورځ یو مار هغه وخوړی او ویلیم ویریږي چې کیدای شي زهر یې بدن ته خپاره سي. د همدې ویرې په وخت کې د هغه موبایل هم له غونډۍ څخه لاندې لویږي. یعنې اوس هغه نسي کولی د چا څخه مرسته وغواړي. نو دی خپله هڅه کوي چې خپل لاس پرې کړي تر څو زهر له هغه څخه راوباسي او ژر تر ژره کور ته ځي او ډېرې اوبه څښي. څه موده وروسته ویلیم بېهوشه کېږي. کله چې بیرته په هوش کې راځي نو بیا ورته خیالونه او وهمونه پیدا کېږي، ځکه چې د مار د زهرو اغېز لا هم د هغه په بدن کې پاته و. همداسې هغه یوه یا دوې ورځې پروت وي. یو ورځ د باندې د هلیکوپټر غږ اوري او د ده دروازې ته ځینې ساینسپوهان راغلي وه تر څو هغه له ځانه سره بوځي. ښایي د باندې په نړۍ کې کوم بیړنی حالت رامنځته سوی و. خو ویلیم په کور کې دننه و او هیڅ غږ یې نسو کولی. نو ساینسپوهانو دا فکر وکړي چې دلته هیڅ څوک نسته او بیرته له هغه ځای څخه ولاړه. څو ورځې وروسته د زهرو پاتې اغېز هم د ویلیم له بدن څخه وځي او هغه ځان روغ احساسوي. که څه هم کیدای سي لا هم لږ زهر په بدن کې پاته وي، بیا هم هغه خپل موټر چلانده کوي او بیرته ښار ته روانېږي. خو کله چې ښار ته رسیږي نو ډېر حیران کېږي. ښار په بشپړ ډول سره بدل سوی و. په ټوله سړک کې هیڅ یو ژوندی انسان نه ښکاره کېږي. د نړۍ شان هر لور ته خپاره پراته وه. داسې ښکاري لکه دلته چې یوه ډېره لویه پیښه سوې وي. خو تر ټولو ویرونکې خبره دا وه چې زرګونه موټرونه پر سړکونو باندې ولاړ وه او د هغو موټرونو ټول خلک مړه سوي وه. همغه وخت ویلیم د سړک یوه لوحې ته ګوري. په حقیقت کې څو ورځې مخکې په ټوله نړۍ کې یو ډېر خطرناک وایرس خپور سوی و. د ډېر چټک خپرېدو له امله یې د ځمکې نږدې ټول خلک اخته کړي وه او وژلي یې وه. نو اوس نه حکومت پاته و او نه هم کم قانون او یا نظام. په هر حال ویلیم خپل کور ته رسیږي او ویني چې د هغه مور او پلار هم څو ورځې مخکې مړه سوي دي. ویلیم د یو څه وخت لپاره دا حقیقت ومنل. بیا د خپل کور ترڅنګ د خپل مور او پلار لپاره خبرونه کیندي. څو ورځې تیریږي او ویلیم ته معلومه سوه چې په دې ښار کې له ده څخه پرته بل ژوندی انسان نسته. خو بیا هم هیله لري چې کیدای سي په یو بل ځای کې هم یو ژوندی انسان پاته وي او له وایرس څخه خوندي وي. د خوندیتوب لپاره ویلیم له ځانه سره یو ټوپک او ځینې سامان اخلي او د لاس ویګاس پر لور باندې روانېږي. د ښار د تګ راتګ پل هم بند سوی و. نو ویلیم اړ کېږي چې له بلې اوږدې لارې څخه لاس ویګاس ته ولاړ سي. خو دا ښار هم خالي وي. هېڅ څوک پکښې کې نه وه. لوی لوی هوټلونه او کزینوګانې ټولې تشې وې. بالاخره ویلیم ستړی کېږي او په یو مشهور هوټل کې ژوند پیلوي. اوس دلته هر څه مفت وه نو هغه قیمتي شراب څښل پیل کړل. خو بله شپه دوه ژوندي کسان هلته ورسره مخامخ کېږي. د هغوی نومونه میلټن او این وه. هغوی هم د ویلیم په څېر باندې په وایرس باندې نه وه اخته سوي. هغوی وایي څو ورځې کېږي دوی هم په همدې ډول قیمتي هوټلونو کې ژوند کوي. میلټن هغه ته د تلویزیون وروستۍ خپرونې ورښیي چې پکښې کې ویل سوي وه ساینسپوهان د دې نوي وایرس لپاره هیڅ درمل یا انټیټیوټ نه و جوړ کړي. له دې وروسته په بېلابېلو هېوادونو کې کورنۍ جګړې پیل سوې. خلکو د درملو لپاره د یو بل وژل پیل کړل او په څو ورځو کې د نړۍ ټول خلک یا د وایرس له امله مړه سوه یا د جګړو له امله. ویلیم په دې هم پوه سو چې د وایرس له راتلو څخه وروسته میلټن او این نن ورځ د لومړي ځل لپاره یو بل ژوندی انسان لیدلی دی. یعنې اوس په ځمکه کې ژوندي پاته خلک ډېر کم دي. این دلته دا هم وایي چې هغوی د ویډیوګانو له لارې د خپل خاوند او ماشوم مړینه ولیدله چې په هغه سره یې د خپل ژوند هیله ختمه سوې ده. نو ویلیم څو ورځې له دوی سره په همدې قیمتي هوټل کې ژوند کوي. که څه هم برانډ لرونکي او قیمتي کالي مفت وه، ویلیم ته نور هیڅ شی خوند نه ورکوي. داسې احساس کوي لکه د انسانانو له منځه تلو سره د برانډ او قیمتي شیانو ارزښت هم ختم سوی وي. میلټن وایي چې هغه یو لوی سوداګر و او ډېرې پیسې یې ګټلې، خو اوس نه شهرت لري او نه کورنۍ. میلټن له ځانه سره یو توپنچه هم لري تر څو دوی درې واړه د هغه په مرسته خپل ژوند ختم کړي. دا خبره چې ویلیم واورېدل نو ویریږي او له هغه ځای څخه وځي ځکه هغه له هم ژوند کول غوښتل. همغه وخت له شا له لوري څخه د ډزو غږ اوري. یعنې میلټن او این خپل ځانونه وژلي دي. په دې ډول ویلیم یو ځل بیا یوازې پاته کېږي. هغه احساس کوي چې ښایي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې همدا یو انسان پاته وي. نو ډېر تیز موټر چلوي او هغه ښار پرېږدي. په لاره کې یو سپی ویني. هغه له ځانه سره ملګري کوي او پر هغه باندې د لکي نوم ایږدي. وروسته کتابتون ته ورځي. د بقا او ژوندي پاته کېدو ځینې کتابونه راوړي
او بیرته خپل زاړه کور ته راستنیږي. هلته اوس له لکۍ سره یو ځای ژوند کوي. د نږدې دوکانونو پاتې خواړه د اوږدې مودې لپاره بس دي او په راتلونکي کې کولی شي کرنه هم وکړي. یو کال تېرېږي، د ویلیم او لکۍ ترمنځ ښه مینه او اړیکه جوړېږي، خو د انسانانو له نشتوالي سره ویلیم ډېر ستړی کېږي. د وخت تېرولو لپاره کله منډې وهي، کله لامبو وهي او کله خپل موټر پر یوه ځای باندې ګرځوي او راګرځوي. خو یوه ورځ د هغه ستړی او یوازینی ژوند بدل کېږي کله چې لکۍ د لیرې یو کور پر لور باندې ډېر غاپي. ویلیم ویني چې له هغه کور څخه لوګی پورته کېږي، نو سمدستي موټر اخلي او هلته ورځي. هلته د کور پر چت باندې یوه نجلۍ ولاړه وه چې هغه دی د ټوپک په نیولو سره ویروي. د نجلۍ نوم ایما وه. هغه هم یوه ژغورل سوې نجلۍ وه. ویلیم هغه ته د خپل ژوند ټولې کیسې وکړې، نو ایما ته دا باور پیدا سو چې له ویلیم څخه هیڅ خطر نشته. د دوی له خبرو څخه معلومه سوه چې دواړو له یو کال راهیسې هیڅ ژوندی انسان نه و لیدلی. څه چې پر ویلیم باندې تېر سوي وه هغه ټوله یې ایما ته وویل. ایما هم خپل د ژوندي پاتې کېدو ټوله کیسه ورسره شریکه کړه او ویې ویل چې پرون دلته راغلې ده او داسې ښکاري چې په دې سیمه کې بل هیڅ ژوندی انسان نشته. له لږ مودې خبرو وروسته ویلیم غوښتل له هغې څخه خدای پاماني وکړي، خو ایما ورته وویل نن شپه دلته پاته سه، ما له ډېر وخت وروسته یو ژوندی انسان پیدا کړی دی. ویلیم هم ومنله. وروسته ویلیم ایما خپل کور ته بوتله، ځکه چې هغه یوازې و، د کور ښه ساتنه او پاکوالی نه و کړی. هر څه ګډ وډ پراته وه. دواړو یو ځای کور سمول پیل کړل. نږدې یو د خوړو دکان هم و، نو هلته ولاړه او خواړه او څښاک یې راوړل. ناڅاپه دې لیدنې د دواړو په زړونو کې د ژوند نوې هیله راویښه کړه. اوس به دوی یو ځای ویده کېدل او راپاڅېدل به، او هره ورځ به یې بېلابېل کارونه کول. دوی ځان ته نوي کارونه پیدا کړل تر څو اخته واوسېږي. دوی پوهېدل که دوی د ځمکې وروستۍ جوړه وي نو د انسانانو د نسل زیاتول مسؤلیت هم د دوی پر غاړه دی. د بلې خوا ځکه چې انسانان له منځه تللي وه نو اوس وحشي حیوانات ښار ته راتلل. د وخت په تېرېدو سره ویلیم په خپل کور کې د لمر برېښنا پیل کړه، یعنې لمریزه برېښنا جوړه کړه تر څو په کور کې برېښنا پیدا سي. څو ورځې وروسته ایما امیدواره سوه. هغه ډېره خوشحاله وه، خو ویلیم اندېښمن و. هغه فکر کوي چې آیا په داسې تباه سوې نړۍ کې د ماشوم راوستل سمه خبره ده که نه. سربیره پر دې د زیږون څرنګوالي هم لویه اندېښنه وه. نو ویلیم کتابتون ته ولاړی او د ماشوم د زیږون اړوند کتابونه یې ولوستل. ورو ورو یې کور له هر اړخه خوندي کړي، ځکه چې کور سولري برېښنا درلوده. نو اوس یې کولی سول چې خواړه په یخچال کې کښېږدي. سربیره پر دې دوی یو څو دانې چرګې او یو څو غواګانې هم وساتلې چې له هغه څخه یې هګۍ او شیدې ترلاسه کولې. دوی یو لوی شین باغ هم درلودی. د انسانانو له ورکېدو وروسته هوا ډېره پاکه او صفا سوې وه، خو له وخت سره یوه لویه ستونزه پیدا سوه. د دوی په شاوخوا سیمه کې د موږکانو شمېر ډېرېدی او اوس د دوی کور ته راتلل. له همدې امله دوی د کور شاوخوا کثافات سوځول پیل کړل تر څو موږکان رانږدې نه سي. خو کله چې دا طریقې کار ونه کوي نو دوی خپل ټوله کور بند کړي. یوه شپه ایما وویل چې ډېر ژر به د موږکانو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي، خو اوس د خپل راتلونکي ماشوم لپاره هم خوشحاله ده. په راتلونکي اونیو کې ویلیم له لیرې ځای څخه څو پیشوګانې راوړلې چې د ښار د موږکانو شمېر یې ډېر کم کړي. بالاخره هغه ورځ هم راغله چې د ایما زیږون وسو. دوی دواړو د دې ورځې لپاره ډېر چمتووالی نیولی و. د ویلیم په مرسته یوه روغه رمټه ماشومه نجلۍ وزېږېدله. وروسته دوی ښار ته ولاړل او د خپل کور پته یې پر دیوال باندې ولیکله، تر څو که کله یو ژوندی انسان پاته و او ښار ته راغلی نو د دوی پته به وویني او کور ته به راورسېږي. 6 کاله تېر سول. یو ورځ چې ویلیم په موټر کې کور ته راتلی، په لاره کې یې موټر له یو پړانګ سره ټکر سو. کله چې ویلیم پړانګ ته وکتل، ناڅاپه یې یوه کوچنۍ نجلۍ ولیدله چې له ویرې څخه یې منډه کړله. ویلیم هغې ته ورغلی او ورته ویې ویل چې له ده سره کور ته ولاړه سه. خو نجلۍ ډېره وېرېدلې وه. ویلیم هغې ته یو سیب ورکړي. کله چې هغې سیب ولیدی نو باور یې وکړي چې ویلیم به هغې ته تاوان ونه رسوي. بیا هغه د ویلیم په موټر کې کښېنستل او کور ته یې له هغه سره ولاړه. هلته معلومه سوه چې اوس ویلیم 2 ماشومان لري. د لومړي لور هایدرو وروسته 2 کاله وروسته یو زوی هم پیدا سوی و چې نوم یې الکس و، او ایما اوس د 3م ماشوم امیدواره وه. ښایي همدا 2 کسان به د ټولې نړۍ د انسانانو نسل بیرته زیات کړي. ښه خبره دا وه د ښار په دیوالونو لیکل سوي ادرس له امله 2 نور ژوندي انسانان هم هلته راورسېدل. خو هغه کوچنۍ نجلۍ لا هم وېرېدلې وه او له موټر څخه نه راښکته کېدله. هېڅ چا پر هغې باندې زور نه کوي. هغه ټوله شپه په موټر کې ناسته وه. سهار چې مارینا هغې ته ورغله او خواړه یې ورکوله،
نجلۍ پر هغې باندې د برید هڅه وکړه. بیا مرینا خپله کیسه ورته وکړه چې څنګه له جورج سره یو ځای سوه او له هغه سره خپل ژوند پیل کړي او بالاخره د ویلیام په لیکلي ادرس باندې دلته راغله. وروسته مرینا هغې ته قناعت ورکړي او کور ته یې دننه راوستل او د حمام لپاره یې واستوله. له دې وروسته مرینا د هغې له کڅوړې څخه یو څو عجیب انځورونه پیدا کړل. له هغه سره یو لیک هم و چې د نجلۍ نوم ایبي پرې لیکل سوی و. په لیک کې د ایبي مور لیکلي وه که یو چا زما لور ایبي پیدا کړه نو باید د هغې ساتنه وکړي، ځکه کله چې دا وایرس خپور سو نو د ایبي پلار د هغې سره بد چلند کوي او دا کار پر ایبي باندې ډېره بده اغېزه وکړه. یو ورځ د ایبي مور د هغې پلار ووژي او ایبي ته یې وویل چې خوندي ځای ته وتښتېږه. اوس دوی ایبي هم په خپله ډله کې شامله کړه. ډېر ژر ایما خپل دریم ماشوم هم وزېږوي چې نوم یې سام پر کښېښودی. اوس د دوی کورنۍ لا هم لویه سوې وه. راتلونکي یو کال ټوله په خوشحالۍ تېر سو، خو یوه ورځ د چا د راتلو نښې ښکاره سولې. دوی ټول ماشومان کور ته دننه کړه او لویان د وسلو سره د باندې ودرېدل. هلته یې ولیدل چې دا هم یو بل د ژغورل سویو کسانو یوه ډله وه چې د ایما په لیکل سوي